ټول ورځ د جبه غړیږي خو په دې جبه باندې به یو سبحان الله د دې جبه نه راوځي یو سبحان الله یو الحمدلله یو الله اکبر دا به دې جبه نه راوځي دا زما عزتمند توفیق الله رب العالمین هغه سید دې بندانا دا جبه په ټول ورځ غړیږي په پردو غیبتونو په دروغو او په د دنیا په صفاتونو او د دنیا په معاملاتو کې خو په دې جبه باندې به قران نه ویل کېږي دا به الله بند کړي به دې باندې دا پابندي به لګولي او دا به سزا د رب العالمین د طرف نه دی بندت چې کله بندر اولېږي او د الله یې ورکی دی به فارغ زما عزتمند فارغ خود ته به د مونځ ټیم نه میلاویږي سره د دې نه چې د په د باندې به هېڅ قسم نه د خرچي څه ذمواري نه د پردۍ ډیوټۍ او نوکرۍ څه ذمواري به د باندې پرته وي نه به د بال بچ د اخراجاتو څه خرچه به د باندې خو دې مسلمان ته زما عزتمندو ده ته به د قدرې د 4 رکعته مونځ ټیم به دته نه میلاویږي په دې خبره باندې سوچ پکار دی که نه دی پکار چې په ما باندې هېڅ ذمواري نشته او زه مونځ نشم کولی دا ولې داسې چل کېږي زه خو ټوله ورځ روزګار یم زما نه څوک 10 روپۍ نه غواړي په کور کې او ما ته دومره ټیم نه میلاویږي چې زه 2 رکعته یا 4 رکعته مونځ وکړم دا څه قیصه ده زما عزتمندو او دا ډېره زیاتره سوچ خبره ده چې یو سړی به دې باندې سوچ وکړي چې د دومره فراغت باوجود یو سړي ته د الله رب العالمین د طرف نه ټیم نه میلاوېده پوه شه چې څه چل شته د الله رب